أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نن زموږ او ستاسو د درس څلورم درس او لوست دی. په دې درس کې هم د حروف هجا څخه موږ او تاسو څه شی کوو؟ معلومات حاصلوو او یو بل ته د حروف هجا په باره کې معلومات ورکوو. ګرانو شاګردانو، زموږ او ستاسو مضمون څه شی دی؟ قرآن کریم ده. مضمون مو څه شی دی؟ قرآن کریم. چې انشاءالله په جیږو صنفونو کې به د قرآن کریم تعریف سره هم اشنا کیږئ. اوس که موږ دا ووایو نو تاسو به په دې پوه نه شئ چې کله جیږو صنفونو ته لاړو نو انشاءالله د قرآن کریم تعریف به هم تاسو ته درکوم. ورپسې ورځو موضوع د خپل درس ته. موضوع مو څه شی ده؟ هماغه حروف هجا دي. هماغه حروف هجا یا تهجي دي. او د درس صفحه به څومره ده؟ څلورمه. څومره صفحه ده؟ څلورمه. اوس زموږ او ستاسو موضوع چې حروف هجا دي هغه باندې بحث کوو. چې مخکې موږ او تاسو ویلې چې حروف هجا څو دي؟ 9 دي. د هغه 9 حروفو نه نن موږ 6 حروف نور وایو او د هر یو حرف ادا ده. د هر یو حرف عملي ښودل دي تاسو ته. اوس راځو خپل حرف ته چې زموږ حرف عین ده. ګرانو زده کوونکو، دغه حرف عین چې موږ او تاسو وایو دا کوم حرف ده؟ د عین حرف ده. کوم حرف ده؟ د عین چې ما تاسو ته دلته هم لیکلی دی. دا د دې حرف خپل شکل ده. د دې حرف نوم څنګه لیکلی کیږي او دا حرف د څو حروف د یو ځای کیدلو څخه د دې نوم جوړ شوی هغه به زه هم تاسو ته دلته ولیکم او تاسو به یې ووایي. مخکې له دې نه چې هغه نوم زه لیکم تاسو ما سره دا حرف تکرار کړئ. عین. تکرار کړئ. آفرین. عین. عین. د عوامو هندي به یې نه وایي چې عین. عین نه دی بلکې عین. د ستوني له منځ څخه به دا حرف ادا کوو. حرف عین د څو حروفو څخه نوم یې جوړ شوی د 3 حروفو څخه. نو معلومه ده چې موږ مخکې تاسو د دې په باره کې خبرې کړې وې چې دا هر یو حرف نوم یې د 2 څخه زیاتي نو اندازه د اوږدوالي او د مد به څو وي؟ 6. کله چې موږ او تاسو وایو د دې اندازه به 6 حرکته اوږدوو لکه عین. عین نه بلکې عین. د دې حرف د شکل د نوم یا د هغه اندازې سره هم موږ آشنا شو. ورپسې راځو موږ بل حرف ته چې هغه د همدغه حرف نه وروسته حرف دی لیکن د دواړو ترمنځ توپیر ده چې دا څه شی لري؟ نقطه لري.
ګرانو شاګردانو د دې حرف ته څه شی وایي تاسو ورسره اشنا سئ آفرین څه شی ده غین چې دلته ما تاسو ته لیکلی تاسو را سره تکرار کوئ وایي غین تکرار کوئ غین تکرار کوئ غین اوس راځو د دغه غین چې دا موږ وایو د دې دغه ادا یا د دې دا نوم د څو حروفو څخه لیکلی شوی ده او تشکیل شوی ده او یا دا نوم د څو حروفو نه جوړ دی د دې او د دې ترمنځ دا چې دواړه یو شی دي لیکن په دې ټیکه ده کله مو چې په دې نقطه کېښوده او په دې مو ټیکه کېښودو نو عین دې غین ته چې کو تغییر شو اندازه د دواړو یو شی ده د دواړو اندازه او نوم یو شی ده اندازه یې څومره ده 6 حرکته اندازه د اوږدوالي یا اندازه د مادې څو ده 6 حرکته د دې نه وروسته حرف ته ځو چې هغه حرف څه شی ده فا ده کوم حرف ده فا نو زه لیکم دا فا موږ څنګه لیکو داسې اوس زه تاسو ته دلته ښیم جدا دا کوم حرف شو شاګردانو فا شوه د دې تلفظ به څنګه کوئ فا ما سره تکرار کوئ فا تکرار کوئ ما سره فا تکرار کوئ فا دغه حرف د دې نوم څه رقم ده کله چې موږ وایو فا نو دا باید نوم یې څنګه ولیکو هغه نوم زه تاسو ته وایم او اندازه د مدې هم تاسو ته وایم چې څومره اندازه د مدې ده دا یې نوم شو دا یې شکل شو او څنګه به یې لولو فا څنګه به یې لولو فا اندازه د اوږدوالي د مد پې څومره ده 2 حرکته اندازه د مد د اوږدوالي پې څومره ده 2 حرکته فا داسې به نه وایو چې فا نه بلکې فا 2 حرکته به پې مد کوو اوس راځو وروستي حرف ته چې هغه قاف دی دا حرف موږ او تاسو ورسره اشنا یو زده کوونکو دا حرف څه شی ده قاف دی دا حرف څه دی قاف دې ته چې وایي قاف څه شی قاف ګرانو زده کوونکو ما سره تکرار کوئ قاف 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 ګرانو زده کوونکو دغه حرف قاف اوس هغه نوم لیکو چې شکل سره اندازه دا د شکل اندازه چې موږ او تاسو ګورو داسې ده څه رقم لیکلی کېږي 2 نقطې لري فی څو نقطې درلودې 1 او قاف څو نقطې لري 2 اوس د دې دغه شکل یا د دې دا نوم څه رقم لیکلی کېږي داسې لیکلی کېږي دا د دې نوم شو حرف څه شی ده قاف څو نقطې لري 2 او نوم یې څه شی دی قاف اندازه د مد د دې څو ده 6 حرکته ولې چې مخکې موږ او تاسو ویلي وو چې هر یو حرف د 2 حروفو د یو ځایوالي څخه زیات نوم او بلکې 3 حروف یې هغه کې به 6 حرکته اوږدوالی د اواز کېږي ګران شاګردانو د دې نه بعد بل حرف ته ځو چې هغه څه شی دی کاف دی څه شی کاف دا ګران شاګردانو څه شی ده کاف دا حرف سره اشنا سئ موږ او تاسو دا حرف پیژنو چې ده کاف ما سره تکرار کوئ کاف ما سره تکرار کوئ کاف دغه د دې شکل ده دا چې کله موږ غواړو چې ویې لیکو او یا دا کاف د څو
نورو حروفو د یو ځای کېدلو څخه نوم ده، نو هغه به زه تاسو ته د تختې په سر لیکم. دا څه شی ده؟ د 2 حروفو څخه زیات دی، نو اندازه تاسو ته خپله معلومه ده چې اندازه به طبعا د 2 نه زیاته وي. دا څه شی شو؟ کاف. د دواړو ترمنځ فرق دا ده چې دا ډک ویلی کېږي، دا تش ویلی کېږي. دا د یو ځای څخه د یو مخرج څخه ادا کېږي، دا د بل مخرج څخه ادا کېږي. اندازه د اوږدوالي ده 6 حرکته. د دې نه وروسته بل حرف ته ځو چې هغه د لام حرف ده. د څه شي حرف ده؟ د لام حرف. ګرانو زده کوونکو، دا څه شی ده چې تاسو یې ګورئ؟ لام ده. څه شی ده؟ لام ده. ما سره تلفظ کوي لام په ډېره نرمۍ سره، ډېر په اسانۍ سره. نو څه شو؟ لام. دغه حرف نوم هم د څو حروفو څخه تشکیل شوی؟ د 2 څخه زیات چې 3 حروف دي. دا څه شی ده؟ لام. نو اندازه د اوږدوالي به د دې څو وي؟ طبعا معلومه ده تاسو ته، مخکې مې درته ویلي وو چې د 2 څخه زیات شو، اندازه د اوږدوالي د اواز په هغه 6 حرکته. نو ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو نننی درس. د درس په آخره کې مو نصیحت لیره نشي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی ستا خندا ستا د مسلمان ورور په مقابل کې دا یو صدقه ده. نو کوشش وکړو چې هر کله د بل مسلمان ورور سره ملاقات کوو، یو بل سره یو ځای کېږو، په ډېر ورین تندي سره یو ځای شو او په ورین تندي یو بل ته سلام وایو. په ورین تندي سلام ویل زموږ صدقه ده. ومن الله توفیق. دا و زموږ او ستاسو نننی درس.